جنرال سمیع سادات په روسیې یوې غونډه کې د خپل راتګ په اړه افغانستان ته خپل دریځ ښکاره کړ. جنرال سمیع سادات په روسیې یوې غونډه کې وویل چې زه هیڅکله افغانستان ته نه ستنېږم. ویلې تر څو چې طالبان په افغانستان کې حاکم وي او د انجونو ښوونځي تړلی وي، نو هیڅ ارمان او هیله نه لرم چې افغانستان ته ستون شم. جنرال سمیع سادات چې د جمهوري نظام په وروستیو کې د کابل د امنیې قمندان په توګه دنده ترسره کوله، روسیې ته ولاړ او روسیې کې پناه واخیسته. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. جنرال سمیع سادات چې د متحدې جبهې مشري کوي، په روسیه کې یوې غونډه کې ویلي دي چې زه به هیڅکله هم افغانستان ته نه ستنېږم تر څو چې طالبان په افغانستان واکمن وي او د انجونو ښوونځي تړلی وي، نو نه غواړم افغانستان ته ستون شم. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له پخوانیو افغان سیاستوالو څخه وغوښتل چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستنه شي. د طالبانو دفاع وزیر ویلی دی چې مونږ هغه افغان سیاستوال چې په بهر او په افغانستان کې میشت دي، مونږ ټولو ته عفو اعلان کړی ده. نو تاسو کولی شئ چې په ارامه زړه خپل هیواد افغانستان ته راستنه شئ. خو د جنرال سمیع سادات چې اوس مهال په روسیه کې میشت دی، په روسیې کې هلته غونډې کې ګډون نه کوي، نو اوس یې ښکاره کړ خپل دریځ چې افغانستان ته هیڅکله هم نه ستنېږم. د حقیقت چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.